سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. یو ډیر دردونکې خبر در سره شریکوم چې څو ورځې مخکې یو ښکلی ځوان ډیر په بې دردۍ سره ووژل شو چې سر او لاسونه یې ترې کټ کړي وو. دغه واقعه په چارسده کې شوې ده چې د مړي شناخت هم نه کېدو، خو د پولیسو د ښه کارکردګۍ او کوشش په وجه قاتلان ونیولي شو. دوستانو دغه ټول تفصیل در سره په ویډیو کې شریکوم، موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو څو ورځې مخکې په چارسده جندي کې یو لاوارثه لاس پولیسو ته میلاو شو چې سر او لاسونه یې نه وو او چا قتل کړی او بیا یې ترېنه لاسونه او سر هم کټ کړي وو. دوستانو د ټولو معلوماتو دپاره ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. دغه ځوان چې په بې دردۍ سره قتل شو، ټوله واقعه څه وه، مجرمان هم ونیولي شو چې مجرمانو ټول حقیقت بیان وایي چې د سره زما دوستي وه، ما به دله کور ته سودا وړله، یعنی ما به چینچي هم چلوله او د ده کور ته به ما سودا وړله چې زما د ښځې سره تعلقات جوړ شو. نو یو ورځ دغې هلک خپله ښځه ووهله چې ښځې ما ته ټلیفون وکړو چې موږ کله ورغلو. نو دغه هلک ما سره هم جګړه وکړله، نو په دغه وجه ما سره سټک و چې ما په سر 2-3 ګوزاره ووهلو چې د هغې په وجه دغه هلک مړ شو. بیا ترې موږ سر او لاس کټ کړل، سر او لاسونه مو ترې بیل خښ کړي دي او بیا مو تنه د جندي سیند ته وغورځوله چې معلومات یې ونیسي او بیا راته یې ښځې بورۍ او څه کپړې راکړې چې موږ پکې دغه بند کړو، خو په دې کې زموږ سره دغه ښځه هم شامله وه. دوستانو واقعا ډېر د غم او درد واقعه شوې ده چې په دې روژه کې داسې ظلم شوی دی، خو د چارسدي پولیسو د یو ښه کارکردګۍ او کوشش په وجه دغه پټ مجرمان ګرفتاره کړل. دوستانو داسې خلکو ته پنسي ورکول پکار دي. دوستانو یو ډېر د درد خبره دا هم ده چې د دغې هلک هېڅوک هم نه وو، یعنی نه یې مور او پلار شته او نه یې خور او ورور هم شته. دغو ظالمانو ډېر په بې دردۍ سره قتل کو. ملګرو دا یو د غم ډک خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.